زنده‌باد مجرد زنده‌باد زنده‌باد واده والا د کندهار باندې ماتم دی چې جانان لاړې. السلام علیکم. دومره چې هغه جان لاړې. سپکار وخت هغه سري ونې. وعلیکم سلام ځوانه بخیر راسې. جوړې په خیره خبر شوی واده دې کړی دی. وونې واده خو مو وکړي. وبل چا دلته کښېږدو. رنګ دې ولې داسې سره خراب شوی دی؟ څه کیسه ده؟ څه در شوي دي؟ دا ساعت بیا ولې داسې ارګړی ګورې؟ څه کیسه ده؟ راسه زموږ د مجردۍ ژوند ته راسه. تیاره باچایي ده. سهار د 10 بجو پورې خالي څه بیده یو. کله ناکله پلار راسي وایي راته وایي راسه هلکه دا غواوو ته لږ اوبه ور واچوه. زه څه ورته وایم پوهېږې؟ دا ورته وایم دا د واده والا کارونه دي، دا د مجردانو کارونه نه دي، دا زموږ خو باچایان دا د دوی کار دی. نه نه کوو زموږ ژوند هم د باچایانو دی. اوس ته ستا ژوند ته وګوره، واده دې کړی دی داسې شی سوه چې کور ته روان یم داسې چوټ چوټ کېږي. کله په مینو کې چې روان یم اوس به داسې کار وکړي. دا خو زما سټایل دی، دا زما سټایل یم. زه کدا کدا ځم څوک را خبر نه سي نو ته به دې نه پوهېږې. یو د کتغ راته ونه وایه بانجان دې ولې نه دي راوړي، بېنډۍ دې ولې نه دي راوړي، دا شیان دې ولې نه دي راوړي. چپس دا اوس څه نارې جوړې کړي دي. ته وایه بانجانو بېنډۍ ورته وایي دغه به راوړې بیا دې سه چټ دې زه به ځمه. وره ای ته د واده والا په ژوند نه پوهېږې. ته چې یې را اوسه پورې هم کشر یې. ته چې کله واده وکړې نو واده کې جلا خوند یې ګوره. نو دی ما کور داسې نادره قانون جوړ کړی دی، همداسې قانون مې چلیږي چې اوس څه درته وایم ګورئ زه چې دا کور دروازې ته ور ورسېږم چې ما غږ کړم هلکه دا ما دغه مې ور غږ کړل. کور ټول لوښي دا ډبې ګډوې همدا شامیانې ټوله په لړزا سره راسي دا دیوالونه ګرد معنی مثال خو دا زما درد سه دغونه مې سام په راګره کور کې ورته راګره دا زما ویره ده. و او بل چې زه ورته وایم یو ترموز چای راوړه، یو ترموز پر ځای 3 ترموزه راته کښېږدي. و داسې مې امر چلیږي. ته وا راسه کښېنې بر زموږ سره ناکي ټانټۍ چیچې واده لوېدلی واده والا ژوند و د مجرد ژوند نه سره کېږي. ګوره که نه منې درځه چې بوځي ځم کور ته ښه مسته مېلمستیا ته وکړم. خالي به دغه شوم چې ما زه ورته وایم ما زم دا غږ وکړم د ستکې لکه هغه ماشین داسې به غوښې شیان بېرته پخ کړي بیا شیانو ته اماده به لکه ماشین چې دا کار کوي نه کمپیوټري کار دی ګرده کمپیوټري کار دا رقم وګوره شیان مې درته راوړي بیا درځه چې بوځي ځم کور ته نه زما مېلمه. ښه نو ستا دونه په کور کې قانون چلیږي دونه دې خبره منې. ته وازه چې په کور کې ما زناره کړم هلکه په شانه ته تیار یې. ښه نو نن به دې وګورم چې څنګه چای شان ته راباسې. داسې نه وي چې بله ستا جرګان په ما کې مښتي. یا څه وایه مسلمانه همداسې نه دی امر مې چلیږي نو چې نه وانه بیا مې دا خبرې نه راته کوئ. داسې مه ورته چې یو دی غټې خبرې کوي. همداسې نه وي چې څه وایه مسلمانه همدغونه مې امر چلیږي. اوس ناکي ولې ځان صفت درته کوم درځه چې اوس وګورو زه د ولایت درځه چې ورته درځه چې ورته بېلچه به م راواخلو درځه د خیره سره. عبارة منك سهل سواني دا ذلیل بلا کښېنو دا سپېره ځای دی موږ بیا خاکساري کوو دا واښه څه وایه خاکساري کوو. ګوره دغه ځای ته مې راوستلې بیا سبا ګیله ونیسو چې نه بوتلم ما غټې خبرې وکړه ورته لږ ښه ارامه کښېنه ته واښه. و دغه سمېټ که څه تود یم کښېنه خاکساري به موږ کوو ته واښه. زه ولاړ شم کور ته هغه ګرانبه وچه میوه مې راوړې ده دا به مې ته راوباسمه. موږ خو مېلمه نازوو او دغه سیبان مېبانو ته راوباسمه ته واښه او ورته د غوښو ډر به ورکړمه دا شیان به شیان مې ګرد سره راوباسمه. هر زموږ کارماني وګورې نو چې د واده والا ژوند څنګه دی دغه مجرد ژوند څنګه دی. زه به ورسم دلې ته کښېنه ته ورسه چې زه به تا وګورم هلته دې خورا غټې خبرې یا د غټ خبرې زه نه کوم. زه اوس یې ګوره اوس مې سترګې ته راوړم بل د سټیا دا دغه مېلمه راغلی دی زموږ نوی کلیوال دی مهاجر دا راغلی دی نو ما غټ خبرو ته وکړې نه چې ورته ومشرمه نه کې دغه مېوې سره برابرې کړه بندوبست یې وکړه کور ته که یو شی که غوښې مښې یا بخیر که پر تا تکلیف وي ما زما ته وایه زه در کومه زه در سره پرېومه که ته غم زه کومه همداسې نه یې چې ورته ومشرمه اوس ما بیخي غټې خبرې کړې دي. ته ګرده ومه ته بېکاره خلک راولې چې په کوڅه کې بېکاره ناست دي لکه غټ خبرې ورته کوي را روان کړي دي په کور کې دا 3 ورځې کېږي یو پلمېږ نشته بره نشته هغه نور زوړ پورې د دوکاندار نه دی ورکړی روان یم هماغه غټې خبرې کړي دي چې غټې خبرې کوي خو دغسې وایم ګټه ورته رایم وړه
ته بیا مو خبرې کوې موږ ډوډۍ خو هم نه دي کتلې ته مېوې ورته راوړه مېوې چیرې وې دا ټوک ټوکانه د خانان د کور پتنوسه د مسکینان د کور ټوکتانۍ بل کار خو ته نه لرې هره ورځ د سړک پر غاړه خلک ناست دي چې راولې غټې غټې خبرې ورته کوې هغه هم بیا هېڅ کیسه نه لرې پاک کور دې واخیستې په سپېره دې کوي هغه تېر وار چې دوکانداره څه شان راغوړې وه هغه روپۍ ما چې پلار یې څه راکړې وې ول دغه ستا د اختر مېله اختر کې راکړې وې ما پټې کړې وې ستا په شانو کې مې ورکړې څه کیسه وه څه نارې وې دا څه همداسې کیسه وه نو زه تا څه ووایم هلته کور ته ولاړم واښه ما هغه داسې تعلیم یافته ځای واده کړی دی هغه ویل ما ته د مېوې بندوبست وکړه هغه ویل دا مېله چې زه دا مېوې نه ورکوم ما ولې نه ورکوې خدای دې کې خیر هغه دی بله ویلې وایي په دا مېوو چې دوا پاشلې ده وایي پر دې دوا پاشلې دا مېلمه چې دی دا راسره ناجوړې کړي زه دې مېلمه ته موږ خاص شی راوغواړو ځکه چې موږ د کور نوم چې دی ډېر تللی دی نو خاص شی به راوغواړو پر دغه باندې کې سره جنجال و بله ما هغه څه ما زه نه کې اوبو پرېولو دوی ویل یا دا چې دی مېلمه تاوان کوي مېلمه مریضوي پر دغه باندې کې سره جنجال هلته چې داسې غټې خبرې کولې اوس څه کیسه وه نن مې ګرده ستا اصلیت وکتې څه کیسه وه څه نارې وې هغې درته وویل چې دا ډکې دوکانه دا مېلمانه روزه څه په کچ راکش کړي دي ته کښېنې وه داسې غټې خبرې کوې په کور کې مې امرونه چلېږي خو دا که تعلیم یافته چېرې وه ته تعلیم یافته مې کړې ده چېرې وه تعلیم یافته چېرې وه دا که کسې دې کړي ګوره ته تعلیم یافته یې نه کړې چې تعلیم یافته نه خو دغه لمن نو هغه ماته ویل د مېلمه ته دغه مېوې په دغه مو وړه ته واښه دا چې په دوا لري هغه پر مېلمه مریضېږي د مېلمه ته یې مو وړه که نه هغه د خوندور مېوې چې هغه سره بوی کوي هغه مېوې پرچې دي چې په دوا لري نو زه څه وکړم د هغه نه راوړې ګورې دلته زما مېلمه زما پر کمبله ناست زما پر ځای ناست یې پر ما سترګې غټې غټې کوي وایي داسې داسې په ښه ځواني مې راوستلی دلته مې کښېنولی الله به خبرې نه سره ډېره وه خو د هغه معنا مثال هسې دی نو غالۍ خو موږ په کونج کنار کې نه هواروو خو دا زموږ دپاره به دا کمبله ده سرایي یې نه پوهېږې دا مې ډروپاس دوا پر اچولی ستړی دې کړلمه د شادۍ دې ستا واده چې د شادۍ دې ستا کار چې د شادۍ ستا مېوې چې هغه غټې خبرې چې کولې داسې کیسه وه زنده‌باد مجرد زنده‌باد جاروګان چې وویشتلې همدغه کالي دې وایي خیرن سوي وو دغه یې وویشتل کالي دې پاک دي زنده‌باد واده والا لاړم بله بس